هغوی چې موجودیت یې یوازې په ټولګي کې خوند کوي. د زده کوونکو معنوي میندې او پلرونه ګڼل کیږي او له تختې، تخته پاک او تباشیر سره یې اورنۍ مینه ده. خو اوس یاد ماحول په یادونو کې سوځي. د کابل د ګذرګاه د نجونو د لیسې ښوونکي د خپلو حقونو غوښتنه لري او د اعتصاب په ډول یې د سبق نه ورکولو پرېکړه کړې ده. له دوی څخه د 2 تنو ښوونکو ښاغلي سید عالم رحماني او اغلې همیرا د زړه یو درد اورو. ما تقریبا 2 کاله کار کړی ده و 4800 زما معاش او 10 نفر فامیلی. در اول که شوهرم بود زندگی ما خوب بود، به نظم بودک، به حساب ماش خودمان بود، ماش شوهرمان بود، طفلای ما خورد بودک. دون ماش راکوی ما هیچ چی نکردیم. لباسوت ما وګوره اولاد ما بهتر ده. دو درسي لرو یو سهار اغوندي یو بیګا. یا کوم چې ماشپینځي هغه د سهار وال اغوندي او کوم ساعت هغه د ماشپین نه اغوندي و به ګورستره کم. می‌خواستم که خیاطی کنم. به حساب همین ماشه که برام فعلا دولت نمیداد، مزمی خیاطی خود پیدا میکردم. باز برام دو زمان تکلیف پیدا شد. تکلیف مرای گردنم نزدیک شد و همچنان دستایم به حساب درد و بر پایم درد پیدا شد. ځوان نه دښتوي چې موږ وایي پلان وخت موږ ځوان کوو هم دغه د کچالو ځوان دوست لغه وخت ته داوس وخت موږ قهرمانان د کچالو وایو. میگفتن مادر ما در امتحان کامکور به خاطر که موفق شیم ما باید آمادگی کامکور ما رو شامل کنیم. ما گفتم بچه‌م نمیتونم، ما ترا که در آمادگی کامکور خیلی پس ما چی رو بخوریم. از این تکلیف مریضی که دارم پریشان هستم کدام روز که مر کدام چی شه اولادم بی خانه و بی جای نمانه. ورته غوښتنه دا څنګه اادو پیمان کړی واده کړی په کمپاین کې ویل چې دا وکم لو سره چې خبره چې یو هم نه دفجه کړی. به حساب ما سرپناه نداریم. خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی اقلا در آینده تا طفلم خود تضمین شوه. دا اوس پیرن ادولار و سوسایت را سره زی دکاندار ته بدر څونه قرضاره. ښوونځي ته تګ راتګ خو تش ټولګي او د بایسکل د عربو بې ځایه ستړي کول. د استاد سید عالم د گاوند دکاندار خبرې هم اورو چې استاد بیا پورته خوله تنده او عاجز ولاړ دی. زما نوم د امام سید مې نوم د خلکو چاره ته وایي. استاد سید عالم تقریبا 10 کاله بکی او ما د بلاس بیا یو کال یو نیم کال ما سودا به منې کړه. ما د بل څانه وړه ولکه 2 کاله وکنه پیسې راونه سره رسول تقریبا 60,000 زیات کم د سي ډیر بیا بالا غیر هغه ما درته ویل چې ولا انډوال رقم کی زبر میاس په میاس خلاصوم بیا میاس په میاس نسو اوس پرونه هغه څوش په مخ کې تقریبا 100,000 روپۍ بیا وخته بیا 15,000 روپۍ ورکه به کومه چانه قرض کړي ماته راکړي. ښوونکي تدریس ته تیاری نیسي خو آیا 3 وخته چای او ډوډۍ به د کچالو د پخواني اتل ته څه انرژي ورکړي؟ ژوند همدا دی چې تیریږي شیبه په شیبه اوړي. بس همدا لکه د همیرا د کتابونو پاڼې او هر پاڼه د دې معلم د ژوند خراتلونکې زمزمه کوي.